د مهربان خدای په نامه سلام درنو لیدونکو او اوریدونکو، هیله ده چې روغ او خوشاله اوسئ. یو ځل بیا زه ستاسو په درنه چوپړ کې یم او هیله ده چې تر پایه زموږ سره ملتیا وکړئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې ویډیو د فاعلي ضمیرونه یا شخصي ضمیرونو په اړه ده چې په فرانسوي کې ورته ویل کیږي pronouns personnels sujet. په لومړي سر کې باید ځان پوه کړو چې فاعلي ضمیرونه څه ته ویل کیږي. فاعلي ضمیرونه یا شخصي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې په جمله کې د نوم پر ځای کارول کیږي. اوس راځئ چې فاعلي ضمیرونه وپېژنو چې کوم دي. جو، ز، تو، ت، il، هغه نارینه لپاره کارول کیږي. ال، هغه ښځینه لپاره کارول کیږي. نو، موږ، وو، تاسو. وو په څو ډولو باندې استعمالیږي. یو ډول دا ده چې تاسو کله د یو کس سره لومړی سر کې مخامخ شئ او ملاقات ورسره لرئ، د هغه دپاره استعمالیږي. دوم ډول کله چې تاسو دفتري کارو ته ځئ یا رسمي خبرې کوئ، په هغه وخت کې استعمالیږي. او دریم ډول کله چې ستاسو جانب د مقابل کې ډیر کسان وي، تاسو کولی شئ هغه ته وو وکاروئ یا استعمال کړئ. ایل، هغوی نارینه ته کارول کیږي، یعنی کله چې دریمګړی شخص نارینه وي او د یو نه زیات اوسیږي، هغه وخت کې تاسو ایل استعمالولی شئ. ال، هغوی ښځینه ته استعمالیږي، یعنی کله چې دریمګړی کس یا شخص ښځینه وي او د یو نه زیات اوسیږي، تاسو کولی شئ هغه ته ال استعمال کړئ. ال